پتا سو کې کم چې یو کلنی ویزه کینسل کړي دي نو دوه کسانو لپاره یو خبر لرم کله نم چې سیستم بند شو د یو کلنو ویزو او دوی نشول کولای چې بیرته یو کلنی ویزه ولګوي ډېر په تشویش کې شول خو اوس ان شاء الله تاسو تشویش په ختمېدو دی ولې چې ما سره نن په ابوظبي کې شیر صاحب ټایپینګ سنټر کسانو معلومات شریک کړل دوی راته ویل چې کم چې یو کلنی ویزه کینسل کړي وي دوی د لاړ شي جوازاتو ته هلته به د فایل بیرته فعال کړي کلم چې فایل بیرته فعال کړو نو ټایپینګ سنټر ته دی ورشي دوی ته به یو کلنه ویزه ولګيږي ګوره هغه کسان چې په یو کلنه ویزه درلوده اوس کینسل کړي ده نو سیستم خو بدل شو کنه بیرته خو کسانو ته یو کلنه ویزه نه کیدي خو اوس به څه وکړي چې خپل کینسلیشن پرچه دیم ځان سره واخلي پاسپورت دیم ځان سره واخلي جوازاتو ته دی ورشي کلم چې دوی ته فایل فعال کی بیرته نو بیا د نږدې ټایپینګ سنټر ته ورشي یو کلنه ویزه به دوی ته بیرته ولګيږي کله دې پاړه کوم نوي سو هغه لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ مننه